سلامونه درنو لیدونکو دا ځل د جلال آباد ښار د مالوچو کوڅې ته راغلی یاستو. خوږي ډېر وطنې میا دا فرامې چې دی دا به پیکوي. سلامونه درنو لیدونکو دا ځل د جلال آباد ښار د مالوچو کوڅې ته راغلی یاستو. دلته به د مایانو پلورونکو سره مرکې ولرو او تاسو ته به د مایانو د تازه بازار اړوند معلومات وړاندې کړو. السلام علیکم. په خیر مننه ژوندی اوسې. څنګه یې ګرمۍ سره څنګه یې جلال آباد ښار کې ګرمي زیاته شوې ده؟ ولا شکر ده اوسه پورې خو لا ګرمي دونه نه ده خاص تاثیرات یې لا نه دي غورځولي. پخوا په نسبت لږ زره هوا ګرمه شوې ده. ستاسو د مایانو په پلورلو کې کوم تاثیر کړی یا نه؟ لږ څه ناڅه تاثیر یې کړی ورونه لږ زره هوا لږ ګرمي شوې ده او مخکې خو ښه هوا ښه وه بدلون ورسره چې هوا ښې مایانو پلور زیاتي او چې هوا ګرمه شي بیا نو د مایانو هغه شایقین او اخیستونکي کمیږي. د وروستیو بدلونونو دا لارې چې تړل شوي دي دې ستاسو د مایانو په نرخ باندې کوم ذره تاثیر کړی یا نه؟ نرخونه یې زیات شوي دي که څنګه؟ ډېر تاثیر یې غورځولی ډېر تقریبا یو مۍ به چې مخکې یو مثال خبره 230 روپۍ کیلو به اوس 300 280 او 250 230 نه تر 100 پورې اوس جګ شو. هماغه 230 والا مۍ 300 ته ختلی دی. مخکې به هماغه 230 220 او 200 خرڅېدو اوس تقریبا 500 روپۍ کیلو کې فرق راغلی هر یو مۍ کې. او دا 230 روپۍ چې دا ښه مایي وي یا د دې نه چې دی نور هم قیمته مایي تاسو سره دلته ول؟ نه یعنې 230 های سپیډ و یعنې چې ډېر به ګران شو غټ مۍ به چې راغی یو دانه 6 کیلو 15 کیلو هغه به 250 خرڅېدو. او اوس چې دی هماغه غټ مۍ راځي په 280 300 روپۍ او هغې وخت کې واړه میان به چې 180 او 180 او 200 روپۍ شاوخوا به و که نه. غټ مۍ چې دی یعنې مخکې به چې و 230 چې ډېر ګران به سو 250 او اوس چې دی هماغه غټ مۍ چې دی 250 350 او 300 دغه ریټونه دي. دا میان تاسو ته د کوم ځای نه راتلل مخکې وختونو کې؟ مخکې وختونو کې دا هغه پاکستان نه راتلل اوس موږ ته راځي ایران نه ایران او تاجکستان نه. ایران او تاجکستان نه. خپله په هېواد کې فارمونه نشته د مایانو چې دلته تاسو ته مایان راوړي او تولیدات د خپل وطن نه اوسي؟ ولې نو اول وختونو کې تقریبا دا ژمی چې را داخل شو موږ سره هلمند کې دونه میانو چې هماغه ورځو کې لږ زره بازارونه هم ښه او هم وطن دوی چې خپل وطنۍ مۍ زر نه رسېږي او موږ غواړو چې هر یو سړی باید وګوري چې همدغسې فارمونه جوړ کړي. نو موږ څه ضرورت دی چې موږ بل ولایت بل مملکت ته ځو خپل ولایت خپل ولسوالیو کې باید خپل ډنډونه ولرو. چې مشکل به څه وي ستاسې په نظر چې په افغانستان کې مایي زر نه رسېږي او په نورو مملکتونو کې مایي زر رسېږي؟ خو هغې تقریبا دواګانې استعمالوي او موږ او تاسو په هغه سیستم باندې نه پوره شوي چې کله پوره شو خپله مۍ یعنې جګ او ټیټ لار باتر ته چیک را چیکې کړو بعد هغې نه موږ کولی شو هغوی په عصري طریقو باندې کار کوي چې مایان د هغوی زر رسېږي. بلې بلې هغې ورته کار ویلی دی. که موږ ورته کار وویو انشاءالله موږ نه چا خبره کوم مملکت کې به شی ډېر الحمدلله موږ سره شته دی. داسې وطني میان شته چې کونړ ته لاړ شي یا نزدېلي بابا ته لاړ شي وطني میان نن سیند میان کونړ د سیند کونړ د سیند میان یعنې زموږ دویمه څانګه شته که څوک باوری خو را دي شي زه به بیا وخورم مشکل نه. زیړي بابا کې
دویمه څانګه زیړي بابا د ژوند زیړي بابا کې نو هماغه د سیند غاړه کې چې هغه ځای جوړ شوی هغې چې تاسو څو ځله مونږ هم تللي یاستو خو د هغې مایان ماشاءالله ډېر خوندور دي هغه وطني مایان دي د زیړي بابا وطني مایان دی خپله د سیند مایان دی او د کونړ د سیند مایي دی هغه ټیکدان ته واچو په حساب باندې نو دا به څومره وخت کې پوخ شي دا خو غالبا تقریبا 12 دقیقې 13 دقیقې وخت نیسي ډېر وخت نه نیسي دا خو غوړي دي بس سور لګېدلی ده زر پخېږي او تاسو یو څو دقیقې مخکې چې تاسو دا مکس کول هغه کوم مسالو سره هغه کومې مسالې دي چې لیدونکي دې باره کې معلومات ترلاسه کړي که احیانا دلته د راتګې وسه نه وي چې کور کې هم ځان ته همدغسې ماهي تیارولی وشي نو ولې نه زه به ورته ووایم دغه مالګه ده دغه اندازه خپل اندازې یعنې 2 کیلو ماهي کې یا لږ زیات یا کم زیات خپل اندازه هر سړی د خپله پوهېږي که نه چې دونه اندازه واچوي دې بیا مساله ده دا شي مساله ده دا د مایانو مساله ده خاصه مساله ده د مایانو دپاره خاص همدې ته جوړ شوی ده تاسو بیا دا د کوم ځای نه راوړئ دا مساله دا خپله مونږ ته برید استاد دی هغه یې جوړوي ډېرو شیانو نه درته همدلته جوړوي یا تیار راځي دا مساله نه مونږ ته راځي جوړوي او ستاسو هم درته فرمایش ورکوو مونږ ته خپله مساله بیا دلته رسېږي ښه دا مساله فروشیو کې چې هلته ورته ووایه چې د مایانو مساله راکړه دا شی تا نه ورکوي چاته هلته نه ورکوي چې ورته ووایه بیا درته جوړوي دنغاړه کې جوړېږي یعنې یو نه نیولی تر زرهاوو پورې دوکانونه شته ده چې هر چا ته وایه د مایانو مساله راکړه درکوي هغه خو داسې فکر کوم یو رقم مساله ده داسې مالګې غوندې سره ده خو داسې وړه وړه ده دا داسې غټ غټ ده ستا په اندازه چې هلته لاړ شي داسې ښکاري هغې خپله نه جوړوي ته ورشي بیا ورته جوړوي ده له 15 دقیقو کې مکسر ورسره ده شړق ګوبټه نه وایي چې د جوړ کړي دا کمال چې دی تنها په دې مسالو کې دی تاسو هم کوم خپل کمال لرئ پکې چې دا ستاسې دغه ځي مایان ډېر مشهوره دي اوس وخت کې ولا وروره یو خبره ته وکړم چې هر سړی کور کې هم پخوی شي خو کور کې خو ټنډې هم پخېږي خبره صحیح ده خو د ماهي پخول او د ټنډې پخولو کې فرق شته خپله طریقه غواړي استازي لري بلې هو همداسې ده ما نه نیولی تر زرهاو نور استادان هم شته هلته نه یعنې ما نه به ښه به وي خو چې هر سړي خپله تجربه ده تجربه مهمه ده څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي تقریبا زما خو دلته تقریبا 8 کاله کېږي او بل ځای کې مې چې دی 10 کاله بل ځای کې مې کار کړی دی یعنې 18 کاله تنه د مایانو پخولو په برخه کې تا کار کړی بلې هو صحیح ډېر ښه مننه وروره چې مرکه دې مونږ سره وکړله او مونږ ته دې وخت راکړ ژوندی اوسه مننه په اجازه درنو لیدونکو دلته د یو بل ورور سره ولاړ سو دې سره به هم په همدغه برخه کې مرکه ولرو په لومړي سر کې زموږ سلامونه قبول کړي او لیدونکو د خپل ځان ور وپېژنئ وعلیکم السلام نوم مې امان الله دی د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم فلحال په معلوچ کوڅه کې د ازمایانو دوکان لرم هره ورځ د کامې نه راځئ دلته څه اتاق لرئ کور هم همدلته دی بیسولو کې د اتمه ناحیه ګامان ښه ډېر ښه نو تاسو د هوا ګرمېدو سره د مایانو بازارونه ستاسو ضعیف شوي دي که نه او نو دا مایان خو داسې دي چې یخ هوا پورې تعلق لري هوا لږه ګرمه ده نو دې دپاره مشتریان سره کم دي چې هوا یخی نو خلک هم ډېر راځي مایانو خوړلو ته او ګاګ هم زیات یو موږ همداسې ټیم کې راغلی یاستو چې نه غرمه دی او نه ماښام دی چې ګاګ زیات وي هو که نه نو داسې دی چې دلته کله د غرمې ټیم کې بازار زیات وي او بیا ماښام کې اکثره اوس ماښام نه بازار زیات خلک غرمې ګرمي زیاته وي بیا هم که نه ماښام کې خلک زیات راځي نو بیا ډېر خلک کور ته ځان سره ښه نو د مایانو په نرخونو باندې کوم عوامل دي چې اغېزه کړې ده په دې وروستیو وختونو کې د ګرمۍ نه علاوه نور څه عاملونه شته دي پکې یا نه نه مایان خو داسې دي چې دغه مایان چې دي اوس د ایران نه راځي د دې وطني مایان هم شته لږ ذره ګران تمامېږي دغه کریانې پرې ډېرې راځي نور دلته 3 قسمه مایان راځي دا چینا دي او ګراس دي او سلور نو په دغې خاطر دومره دغه نه دي ګران هم نه دي خو بیا تاسو کیلو په څو خرڅوئ ګراس مایي ګراس مایي موږ خرڅو کیلو 300 ورکوو او پوخ
او په 330 دی چې زیات ګران شي دا 350 او خامې چوړي درنه بیا خام بس دغه یو 280 او 280 پورې راځي او دا دوه نور رقم مایان د دې بیا نرخونه څومره دي دا یو قسم چې دی 200 دی 210 دی او دا بل قسم چې دی بیا چینا ورته وي دغه 200 پورې 210 پورې دام چینا دې ته په څه حساب وایي نسل دا اغېز دی یا اغېز نه را واردوي دلته نه د دې چینا نوم خپل چینایي مایان دي دا یو رقم نوم دی خپل پترا مایان چې ورته وي یو رقم پترا مایان دی هغې ته چینایي مایان دی تاسو سره اوس شته په دوکان کې چې لیدونکو ته باندې وګورو په وروستیو کې شته او خام مایي تاسو څه وویل چې په 100 روپۍ بیا پیرودونکو ته وړاندې کوئ ګوره کیلو 300 دی خام یو رقم ګراس دی یو ورپسې چې دی دا چینا مایان دی دا 250 دی 210 دی او سلور چې دی دا په 200 دی او 200 سلور بیا ولې ارزانه دي د نورو په نسبت باندې دی نسل زیات دی د نسل زیات دی دا زیات دی ځکه ارزانه دی دا نور چې دی دا کم بجټ دی دا ګراس دی د لپاره خالص د زیاتوالي کابل لږ زره ارزانه شوي دا نور چې دی دا کم دی ځکه ګران ښه سمه ده درې واړه رقم مایان تاسو سره شته دوکان کې بس لیدونکو باندې به وګورو خزه اوسه دغه سلور دی دغه چې دی دغه چینا دی دا د دې لاس کې چې دی او دغه چې دی دا ګراس دی ګراس مې راوخته دا نه ده دا ګراس دا بیا خپل راوړی تاسو د کوم ځای نه تاسو دا راوړی چې راځي دا د ایران د ایران نه خو به نور ترک تجاران راوړي تاسو بیا د کوم ځای نه ترلاسه کوئ موږ خو همدلته زما ورور راوړي بیا د هغې نه کابل ته راځي کابل نه بیا زما ورور راوړي بیا دلته په دوکانداران هغه توضیح کوي د دوی رئیس هم دی او دلته مایان هم راوړي خلکو ته بس مننه ورور ژوندی اوسه چې مرکه دې موږ سره وکړه قدرمن شي مننه ژوندی اوسه خدای پاک السلام علیکم سلام ستړی مشر ورور څنګه یې الحمدلله خیر یې شکر ده انشاءالله ژوندی اوسې د الله فضل د خپله څنګه یې خیر خیر دی الحمدلله ستاسو دعا ده. نه ژوندی اوسې د کوم ځای نه راغلی ته دغه ځای ته د مایانو اخیستل لپاره هلمند نه راغلی یم د هلمند دی په افغانستان کې هلمند ښه ماهیم لري د نورو ولایتو په نسبت باندې او که نه او لري هغه خو داسې ده چې ډېر سیندونه او رودونه لري هلته د میانو دغه به ډېر وي د هغې د وجې نه دلته تاسو اوس مایان واخیستل او میان هم لږ واخیستی او څه مېلمانه ومول زه دا میان هغه وطنی ماهي او دا ماهي کوم ذره فرق کوي تاسو ته ښکاري یا نه فرق خود کوي هغه چې دی لږ خوږ ډېر وطني میان دا فرامې چې دی دا بیا لږ پیکوي خوند ته هم کوي خو مطلب هغې غوندې خوند نه کوي هغه بیا ډېر خوږ وي د هغې ضروري په نرخونو کې کوم تفاوت تا ته ښکاري یا نه یاره بس نرخونه انشاءالله یو دي نو هلته هم دا مایي چې 1400 او 1500 روپۍ منو 1000 روپۍ 2000 روپۍ پورې نه او دلته هم هماغه ځواب خو فرق دا هلته بیا وطنی ماهي په دې نرخ وي هلته موس فارمي دي او هلته هم فارمي دي هغه وطني چې اخلي هغه ګراس والا هغه بیا لږ ګران دی دا نور 2000 روپۍ او دا نور چې دی دا بیا 1400 پورې 1400 د سپۍ لګي دلته په چکر باندې راغلی یاست دلته اوسېږئ دا کور هم دلته دی موږ اصل کې هلته زه هم ډاکټر یم ښځه مې هم ډاکټره ده نو بس هملته کپل کار کوه کلینیک هم دی دلته موسسې سره کار کوئ او موسسې او دا هغسې یعنې مسافرت باندې دلته راغلی چې بېرته ځئ بېرته ځو کله وظیفه یا خلاصه شوه رخصتۍ او ای خیر بېرته خپل ولایت ته ځو نور خو به ښه انشاءالله الحمدلله مننه ورته خوشحاله شو چې موږ سره دې مرکه وکړه دا په لیدو باندې خوشحاله شو مننه ژوندی اوسه خدای پاک الله کامیاب لره امین تاسو سره خدای پاک درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو د مالوچو په کوڅې کې د پیربخش مارکیټ کوم چې د مایانو دپاره ځانګړی مارکیټ دی دغسې کې مو تاسو ته وړاندې کړه هیله ده چې خپرونه مو تر پایه پورې لیدلې وي او د خپرونې څخه مو خوند اخیستی وي تر بیا او بلې خپرونې چې زه اقبال مې اخر ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم